په یوه لویه ګناه اخته یې خو په ځان نه پوهیږي. هغه کسان چې شپه او ورځ سوشل میډیا یا نورو ځایونو کې ناروا، فحشا او چټیات خپروي او ځوانان اخلاقي انحراف ته بیایي، ولې او څنګه دومره زر مشهوره کیږي؟ او ډیر کسان د دوی لایفونه، د دوی ویډیوګانې او د دوی مطالب ګوري او غبرګون ورته ښکاره کوي. دوی څنګه دومره زر وده کوي؟ تر شا یې څه لامل دی؟ ولې دا باطل دومره په کش کې روان دی او د حق پلویان به کم دي؟ د دې تر شا اصلي لامل چې دوی دومره وده کوي، هغوی ته زموږ توجه یا پام دی. شاید وایي دا څنګه؟ پوهیږي که موږ د هغوی ویډیوګانې نه کتلې، ارزښت مو نه ورکولی، لایک مو نه ورکولی، د دوی ویډیوګانو ته نه تمیده، پام مو ترې اړولی وی او ډېرې کیسه کې نه کېدی، دوی دومره پرمختګ نه کاوه او خپل کار ته یې دوام نه ورکاوه. لایک او کمنټ او فالو خو پرېږده، که موږ د دوی ویډیوګانې نه کتلې او توجه مو ورته نه کولی، دوی به دا کار نه کوو او د دې کار لپاره موږ مسؤول یو. موږ دوی ته د توجه کولو له امله مسؤول یو. ولی ځکه همدا زموږ توجه ده، دوی ته زموږ دا پام دی چې دوی داسې وده کوي، داسې په سرعت مشهوره کیږي او کار روان کړی دی. د هغوی ویډیوګانې کتل، لایک ورکول، کمنټ کول، هغې ته تم کېدل او په ټوله کې هغوی ته توجه کول د هغوی د کار د ودې اصلي لامل دی. د پرمختګ لپاره داسې دي لکه د موټر لپاره چې تیل دی. موټر چې څومره ښکلی وي، که تیل پکې نه یا تیل وروانه چې حرکت نشي کولی. زموږ توجه د دوی لپاره داسې دی لکه موټر ته چې تیل دی. هغوی په سپکو کارونو، په بې عزتۍ او د اخلاقو خلاف هر کار د همدې لپاره کوي چې ستا پام ځان ته واړوي. د همدې کار لپاره هیڅ حدود او هیڅ ارزښتونو ته پام نه کوي. د دوی سره د خپرولو لپاره چې کوم مواد نه وي، ګټور څه نشي تولیدولی، ګټور څه نشي وړاندې کولی ټولنې ته چې خلکو ته یې ګټه ورسیږي، او کوي هم دوی پوهیږي چې دغه ګټور څه ته ډېر خلک توجه نه کوي. توجه خلک اکثر هغه څه ته کوي چې لهو لعبي، چټک پرمختګ دوی په همدغه کنځلمارۍ، سپکو سپورو ویلو یا فحشا خپرولو کې ګوري. نو د همدې کارونو لپاره دوی دا کار کوي. ستا توجه د دوی د کار تیل دی. ته پې دا تیل بند که، ته وګوره دوی له خپل کار لاس اخلي، قرار کینی او باطل او ناروا یا دغه سپکو سپورو خپرولو ته یا دې ته کار کولو ته دوی نوره توجه نه ورکوي، ستړي کیږي، ځکه دوی پوهیږي خلک ارزښت نه ورکوي. په دې کې دوی خپله مالي ګټه ویني، شهرت ته پکې رسیږي. د همدې دپاره هیڅ حدود دوی نه ټاکي او حدودو ته پام نه کوي. سره له دې چې خلک ورته د یو بد اخلاقه سړي په سترګه ګوري یا بد اخلاقه کس، اما بیا هم ته ګوري چې کله دوی هم محضر کې ظاهریږي، قطار ورته خلک ولاړي، څوک ورسره سیلفي اخلي، څوک یې قدر کوي، څوک عزت ورکوي. دوی چې کله دا حالت ویني، پوهیږي، متوجه کیږي چې زما د کار کې حتما کومه ګټه شته. سره له دې چې شهرت پیدا کړي، ارزښت ورکول کیږي په ټولنه کې، نو دوی ولې باید له دې کاره لاس واخلي؟ دوی فکر کوي چې په خلکو دومره ګران یم، ولې باید له دې کاره لاس واخلم؟ لا پسې تشویق شي. که ته غواړې د دوی مخنیوی وکړې، د دغه باطل مخه ونیسې، ته باید دوی نه توجه لرې کړې خپله. حتی بلاک یې کې چې ویډیو په مخ را نشي، ځکه ته دې ویډیو ته که څو ثانیې تم کېږي، د سوشل میډیا الګوریتم سیستم داسې دی چې د نورو خلکو ته، ستا ملګرو ته ښایي. خو که ته دا بلاک یې ویډیو په مخ را نشي، ته دا کار وکړې، زه یې وکړم، بل یې وکړي، دا به زرګونه کسان چې زرګونه کسان له دوی نه خپله توجه واخلي، د دوی هغه ټوله پروژه خپ کېږي، کار بس کوي، دوی ستړي کېږي. مثالونه یې تاسې لیدلی دي، څنګه چې چاته توجه وشي پراخه کچه باندې، یو څوک کنځا وکړي او ویډیو ډېره وکتل شي، بس کنځا د کار شو. که یو څوک چاته توهین کوي، سپکې سپورې وایي، هر څه وایي چې هغې ته ډېره توجه وشي، هغه د هغې مسلک شي، بیا پوهیږي چې دا ویډیو
ډېره وکتل شو نو راځه همدا کنزلماري خپل مسلک مخکې پکې ځه. هغه کسان چې د دوی ملاتړ کوي، دوی یې فالو کړي دي، دوی ورسره په ګناه کې شریک دي. پخوا به له داسې خلکو نه کرکه کېده، اما اوس ورسره په افتخار خلک عکسونه اخلي. ته که په افتخار دې ته عکس اخلي او ستا ملګري دا یې ویني او د دې فالوورز کېږي یا د دې تاثیر لاندې ځي، ته یې مسؤل یې. دې کار دې ته لاره اواره کړې چې ځوانان کنزلماران شي، سپکې سپورې وایي. پخوا به جعلي پروفایلونو نه خلک کنځاوي کولي، اوس به ښه ښایسته څېره به وي، ته فکر کې یو قدر دی، سپکې سپورې به وایي، حیران شي. آیا کوم پلار آماده دی د خپل زوی دا کمنټ وګوري، ویل او فکر وکړي چې دا زما اولاد دی؟ آیا دغه کس آماده دی چې د دې دا کمنټ د دې کورنۍ غړو ته وښودل شي چې ګوره ستا د اولاد، ستا د کورنۍ د غړي دا تربیه ده، دا کمنټ یې ولوله؟ اما دوی څه فکر کوي؟ ځکه دوی فکر کوي چې کنزلمارۍ کې د خلکو پام راړی، ځان ته توجه راړی، ځکه دا کار کوي. ځینې خلک ځان شرموي، ځینې قام شرموي. په بد اخلاقۍ، کنځا کولو او نورو شیانو باندې انسان د خپلو بدیو تله درنوي. په قیامت کې د حدیث په اساس باندې تر ټولو دروند شی د انسان د حسناتو په تله کې ښه اخلاق دي. دا صحیح حدیث کې راغلی دی. کله چې داسې وي بیا بد اخلاقي هم دومره لویه ګناه هم کیدی شي. دا ستا د بدیو تله درنوي. نو د دې دپاره چې په قیامت کې ته په یو داسې کار باندې چې پې نه پوهېږې ښکیل ونه اوسې داسې ګناه کې، کنزلمارانو، سپکې سپورې چې وایي، فحشا چې خپري، دوی نه ځان ډېر لرې ساته. دوی ګروپونه جوړ کړي، ځوانان د دوی دپاره داوطلب خدمت کوي، فلانی آرمي د خلکو خور و مور پې کنځي. ته دومره بدبخته یې چې خپل آخرت د بل چا د ګټې دپاره خرابې. عمر ابن عبدالعزیز چا نه پوښتنه وکړه، وایي تر ټولو احمق انسان څوک دی؟ خلکو ورته ویل هغه کس چې د دنیا دپاره خپل آخرت خرابوي. ویل تر دې هم درته احمق کس وښیمه، هغه څوک دی چې د بل چا د دنیا دپاره خپل آخرت خرابوي. نو الله پاک دې موږ او تاسې له دې نه وساتي. توجه مو لرې کوي، غیر ارادي به ګناه کې ښکیل نه یاستئ.